قرآن فرمائی قل اے پیغمبرات دی خلقو تا دا خبرو کا بیانو کا د تخلیق کائنات د کائناتو د جوړېدو چې څومره ورځې اخیستې شوي دي پسه اخیستې شوي دي څنګه اخیستې شوي دي دا بیان لږ وکړه ځکه قرآن خو د تمام کائناتو مجموعه ده که نه نو دغه بیان هم پکې دی قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ابتدا شروع شوا کائنات جوړېدل شروع شو أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين اے پیغمبرات دی خلقو توکدا خبره چې تاسو د هغه ذات نه ولې انکار کوئ هغه ذات ولې نه منئ دا هغه رب ولی عبادت نکوي هغه ذات یو ولی نمنئ لتکفرون بالذي خلق الارض چې هغه ځمکه پیدا کړې ده فی یومین ورځې اوسیات ساته د اتوار د ورځې نه شروع شوي وه أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الله غزاد دی چې تاسو د پاره پیدا کړی د ځمکه فی یومین په دوه ورځو کې یاد وي بیا ورپسې وایي دو ورځو کې ځمکه برابر شوا بیا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدرها أقواتها في 4 أيام دو ورځو کې زمکه برابر شوا نو په دوه ورځو کې بیا وګوره وجعل فيها رواسیا الله د غرونو انتظام په دې باندې وکړه وقدر فيها اقواتها د رزق انتظام په دې زمکه باندې وکړه نو دا ټول سو شوي فی 4 ایام سلور ورځې شوي دوه د ځمکې دوه د غرونو د هغې د پاسه د رزقونو وغیره 4 شوي بیا قرآن فرمائی ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين فقضاهن 7 سماوات في يومين الله وواړه اسمانونه په 2 ورځو کې جوړ کړل نو دو جمع دو چی ورځې شوي الله کله مجموعه ذکر کوي فی 6 ایام ثم استوى على العرش شپږو ورځو کې الله د تمام کائنات نظام برابر کا شپږو ورځې په واغستې ابتدا وا نو انتها وا ابتدای د اتوار د ورځې نو انتهای د جمعې په ورځ
اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ خالی دے شپږ ورځې په الله واغستی الله تسګرانه نوا کن فیکون ذات دی په یو لمحه یو سترګو رب کې الله ارسه کولی شو دنیا نظام الله چلی د دنیا نظام الله روانوي تعالی یو ترتیب خی چې د هر شي به ابتدا وي د هر شي به انتها وي خود مخلوق پاتې شو ذات د الله ثم استوى على العرش الله غزاد دے لا اول له ولا آخر له نداغ اول معلوم دے انہیں آخر شتا دے دا خدا اللہ ذات دے ثم استوى على العرش خو نظام لاندے پاتے دے شپږ ورځو کې نظام مکمل شو د جمعې پر ورځ باندې د هغې اختتام راغی اول امشتا نو آخر امشتا د هر شي دنیا کې دا به اول هم وي آخر به هم وي کله به قرآن فرمایي اول د ورځې وي په هغې کې به طلوع د نور کېږي کله به آخر د ورځې وي په هغې کې به غروب د نور کېږي قرآن داغی بیان کړی دی الله رب العزت په اوومه سپاره سورې انعام کې داغی تذکره کړې ده فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت کله چې نور راوختم نو بیا د انور روانو نو د انور پریوته نو ابتدا د ورځې انتها د ورځې کله قرآن وی ګوره دغه نور او سپوږمۍ دي دا دواړه روانې دي و الله رب العزت داغی بیان کئی للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون دغن ور سپوږمۍ دی ابتدان روان دی انتہا پراشی دغ سپوږمۍ دا ابتدا کې نری دا بیا غټیږي ورځې تیریږي تر دې چې دا مکمل شي ایام بیز ورته ویلی شي بیا د هغې نه بعد په هغې باندې بیا کمیدل راشي کمیږي تر دې پورې چې آخر کې بیا هغې به شي میاشت پوره شي ہر شی ابتدا دا نو دا ہر شی انتہا دا دغا نظام کائنات دے چھ اللہ رب العزت داغی ابتدا کلی دا روان دا نو یو رز دا سرا روان دا چھ اللہ بدا ٹول نظام کائنات دے ابتدا نوالے انتہا پوری پدی انتہا راولی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار زمکہ بوم بدل شی اسمان بوم بدل شی وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت کل قرآن وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت کل وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت کل وَإِذَا السَّمَاءُ کشطت ابتداوا جوڑ کلے اللہ پہ ابتداو انتہا پر عالم ختم اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
غرونا جوړ شویو الله وی د دې د پاره می جوړ کړیو وجعلنا فيها رواسیا ان تمید بكم غرونا می دې د پاره ابتدا کړیوا چې پزمکه کې دما چې زمکه در باندې نه خوځي لیکن کله چې انتها پر راځي نو وګور الله رب العزت فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به د وړی غونته الوزي کله قرآن وی ویسألونک عن الجبال ستانه دا خلق تپوس کئی چې دا دومره لوی لوی غرونه الله په ابتدا کې پیدا کړی دي روان دي چلیږي دې سره به الله څه کوي فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا تانا تپوس کئی دا خلق دی غرونو سر با اللہ سکی تورتو آیا ینصفها ربی نصفا ابتدا کے اللہ مضبوط پیدا کریو انتہائی دارالا چه ہر سا ختم شو انتہائی دارالا ارس ختم شو دا نظام کائنات دے چی اللہ منتخی چی ابتدائی ہمشتا انتہائی ہمشتا